سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. دوستانو د ډاګز ایر ډراپ چې څو ورځې مخکې ما په خپل ټلګرام او واتساپ چینلو کې معرفي کړی و، نن لانچ شو او خپل نرخ یې واخیستو. ما خپله هم ترې $80 وډرا کړ چې په ویډیو کې د ثبوت سره تاسو ته ښیم او راځم دغه ویډیو کې تاسو ته د ډاګز ټوکن وډرا له ټلګرام څخه او د هغه خرڅولو او د نقدو پیسو پورې تاسو ته مکمل ښیم. راځو زه ویډیو ته دوستانو. لومړی که زموږ چینل کې نوی چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. راځم تاسو ته طریقه ښیم دوستانو. لومړی به تاسو دوستانو راشئ ټلګرام سرچ ته. سرچ کې به ورته دغه بورډ سرچ کوئ. ګورئ تاسو یې نوم به وینئ، نوم یې تاسو وینئ په سکرین باندې، ټوکن ټرابل. دغه بورډ به ورته سرچ کوئ. داسې مو سرچ کړه، دا ډول یو صفحه راځي. اول به دا بورډ سټارټ کوئ. سټارټ مو کړ، دلته ګورئ کلیم ډاګز، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کلیم ډاګز به ووهئ دوستانو او دلته به اوس موږ خپل ټوکن ورته راواخلو. دا چې مو وهه دا ډول یو صفحه تاسو ته ملګرو راځي. دلته به تاسو په کنیکټ والټ باندې کلیک کوئ او خپل هغه والټ چې له مخکې مو کنیکټ کړی و بیا به کنیکټ کوئ. ما مثالا ټون کیپر کنیکټ کړی و، ټون کیپر ورسره وصلوم. دلته به راشو ټون کیپر ته. ټولو نه مهمه خبر، تاسو باید دوستانو لږ تر لږه نیم ټون کوین خپل والټ کې د فیس په ډول ولرئ. ځکه د دغه فیس نیم ټون کوین ده. نو راځو والټ تاسې را داخل شولو. دلته به په کنیکټ والټ باندې کلیک واخلو، لاندې شین رنګ کې چې مو وهه خپل کوډ به د والټ ورکړو. دغه د ور مو کوم چې مو ورکړو دوستانو. بیرته موږ ټلګرام ته را داخلئ، بیرته همدې صفحې ته ځو. اوس په دغه ځای کې زموږ والټ به دې سره وصل شي. نو دغه د دوستانو زموږ والټ وصل شو. اوس چې والټ وصل شو دا ډول یو صفحه تاسو ته دوستانو راځي. دلته به تاسو دا لاندې کلایم آپشن ووهئ. کلایم چې مو دوستانو څنګه ووهلو، تاسو بیرته داخلئ ټون کیپر ته. دا ډول یو صفحه راځي. دلته دوستانو تاسو څخه 0.42 ټون کوین فیس غواړي، یعنې نیم ټون کوین تاسو باید په والټ کې د فیس په ډول ولرئ. چې دا مو ولره، دا لاندې خط چې ګورئ دا به ورته د ښي اړخ ته مکمل، چپ اړخ ته مکمل کش کړئ. چې دا مو کش کړو دوستانو، ستاسو ټرانزیکشن سبمیټ کیږي او په 100 دقیقو کې ستاسو والټ ته د ډاګز ټوکن راځي. ښه نو اوس چې ستاسو والټ ته ډاګز ټوکن راغلل، دغه به نقدوئ څنګه، دغه به خرڅوئ څنګه. راځم د دې طریقه اوس تاسو ته ښیم. ښه نو دوستانو، هغو کسانو چې ټون کیپر ته وډرا وهلي، ټون کیپر کې ټوکن موجود دي، هغوی به څه کوي، ټون کیپر کې به راشي، د براوزر په برخه باندې به کلیک واخلئ. براوزر برخې ته راځو. براوزر کې دوستانو دلته به تاسو ورته ولیکئ سټون فای. زه ورته لیکمه سټون، دا ګورئ پورته خپله راغی. په همدې به کلیک کوو. دغلته به اوس موږ ډاګز ټوکن بدلو USDT ته یا هم ټون ته، او هغه به لیږو خپل بایننس ته. دغلته دا ډول یو صفحه راځي دوستانو. په دغې کې اولا که تاسو خپل والټ نه یې وصل کړی، دلته یو آپشن درکوي کنیکټ. هغه به ووایي خپل والټ به سټون فای سره افیس سره کنیکټ کړئ. چې کله مو دا کار وکړو دوستانو، دلته به اوس تاسو راشئ، دا ډول یو صفحه دا اول کې ټون لاندې کې USDT، تاسو به په دا ټون باندې کلیک کوئ. دلته به ورته څه وکړئ، ډاګز به ورته سرچ کوئ. صحیح ده، دغه دا ډاګز یې راواخیستو. په دې به ورته کلیک کوئ دوستانو. څومره اماونټ تاسو سره یي هغه به ورته دلته لیکئ. مثالا 10,000 ټوکن یي، 20,000 یي، 50,000 یي، دا به ورته لیکئ. مثالا زه ورته لیکمه 50,000 اته اویا ډالر کېږي. او دلته به تاسو اوس ورته څه کوئ، دا د USDT باندې به هم تاسو کلیک کوئ. دلته به ټون ورته انتخاب کوئ. صحیح ده، ټون ته به یې بدلوئ دوستانو. صحیح، ټون ته به یې بدل کوئ او ټون به بایننس ته لیږئ. USDT ته یې مه بدلوئ، ټون ته یې بدل کوئ. چې دا مو ورته ولیکه دوستانو. دغلته تاسو ته د سواپ آپشن درکوي، دا به مستقیم سواپ شي. ستاسو ډاګز ټوکن به ختم شي او تاسو ته به بدل کړي ټون درکړي. ټون هم نور تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې ولیږئ بایننس ته. بایننس ته د لیږلو په طریقه هم تاسو نور به پوهیږئ، که نه پوهیږئ نو ټون به داسې بایننس ته لیږئ. سینډ آپشن باندې به کلیک کوئ. سینډ چې مو کلیک کړه، بایننس ته به لاړ شئ. له بایننس څخه به د ټون کوین ډیپازټ ادرس راواخلئ. چې را مو اخیستو دوستانو، مثال په ډول ما بایننس نه ادرس راواخیسته. سینډ وهم په دې لومړي ځای کې به ادرس پیسټ کړئ. دوم ځای کې به دوستانو د ادرس څخه لاندې بایننس کې میمو کوډ چې څنګه تاسو تصویر کړئ، دا میمو کوډ به راواخلئ. دلته به یې ولیکئ او کنټینیو باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته به اوس د ټون اندازه ده چې څومره ټون لیږئ، دلته به یې لیکئ، یا هم که ټول لیږئ ماکس ولیکئ. ماکس به وهئ، لاندې کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. او چې دا مو کلیک کړه، بس دوستانو کنفرم اینډ سینډ باندې به کلیک کړئ. ستاسو ټون کوین بایننس ته ځي. او هغو کسانو چې اوس بایننس ته وډرا کړې ده یا هم بایبیټ سره، ته راځم هغو ته چې هغه یې څنګه خرڅولی شي. راغلم ملګرو بایننس ته. راځم تاسو ته بایننس کې د خرڅولو طریقه ښیم. چا چې بایننس ته وډرا کړې، بایننس کې به د والټ برخې ته راشئ دوستانو. زه به تاسو ته دلته لومړی خپل خرڅ شوي ټوکن هم درښیم چې ما خپل ټوکن خرڅ کړو. راځم اسټوري تاسو ته درښیم. راځم د ټریډ برخې ته. دا ګورئ دوستانو، ما تقریبا په دغه بایننس اکاونټ کې مې د $32 ټوکن ډاګز خرڅ کړ. راځم د خرڅولو طریقه تاسو ته ښیم. دلته هم ډېره اسانه ده. د ټریډ برخې ته به راشئ ملګرو. ټریډ برخې ته
ټریډ برخه کې دغلته کې به تاسو ورته کلیک کوئ چې کله مو دلته کلیک کړو ډاګز به ورته انتخاب کړئ. زه مثالا راځم دلته کلیک کوم، په دا سرچ کې به ورته تاسو ډاګز ولیکئ. ډاګز چې موږ ولیکو پورته به پې کلیک کوئ. دغه ده خرڅول لپاره اوس به څه کوو، سیل آپشن باندې به کلیک واخلو، دلته سیل او دا لیمیټ باندې به کلیک کړو، دا به په مارکیټ کې چې دا کار مو کو دوستانو دغه خط به ورته دی خوا کش کو او دا به ټول مکمل دغسې کو چې دا مو سیل ډاګ وهو مکمل زموږ ټوکن خرڅېږي ملګرو. نو په دې ډول نو څنګه چې تاسو وینئ دوستانو ما د $33 ډاګز په بایننس کې خرڅ کړل چې $33 مې دلته وړیا ترلاسه کړو. اوس که زه راشم تاسو ته خپل بایبیټ اکاونټ وښیم، راغلم ملګرو خپل بایبیټ اکاونټ ته. ما 2 اکاونټه لرل په ډاګز کې، دواړو څخه مې وډرا کړی و، یو بایننس ته یو بایبیټ ته. په دغه کې هم دوستانو څنګه چې تاسو وینئ ما سره $15.09 ډاګز ټوکن مې دې ته هم وډرا کړي چې راسم د ویلټ برخې ته سپاټ ویلټ ته دغلته ګورئ 29,980 دانې ډاګز ما دغه ته هم وډرا کړي. نو تقریبا دوستانو $80 ما فری له دې ډراپ وګټل او ځینو دوستانو $100-200 پورې هم ګټلي. نو دوستانو دغه ډراپ بالکل حقیقي و او ټولو ته یې ګټه ورکړه او زه به انشاءالله په نږدې ورځو کې دغه ډول یو بل ډراپ هم تاسو ته معرفي کوم. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکون هم آن کړئ چې زه کله هغه ویډیو واچوم تاسو ته ضرور رسیږي. نو تر بیا زه تاسو په خدای سپارم.